د دوستم زوی باتور دوستم دا وښودله چې په رښتیا د خپل پلار زوی دی. دا چې باتور دوستم بیا څه ګل کرلی دی په دې ویډیو کې وګورئ. د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوي کې د نورو سیاسي څیرو ترڅنګ د ځوانانو برخه کې د یو شمېر سیاسي څیرو زامن هم شامل دي. باتور دوستم د عبدالرشید دوستم او خالد نور د عطا محمد نور زامن دي چې د افغان ولس په استازیتوب دوحې کې له طالبانو سره د سولې او د تېرو 19 کلونو لاسته راوړنو برخه کې خبرې کوي. تېره ورځ دوحې کې د بین الافغاني خبرو د لومړنۍ او پیلیزې ناستې په څنډو کې خبریالانو د افغان حکومت او طالبانو استازي وغږول. د سولې لپاره د دوی هیلو وړاندیزونو او موخو په اړه یې ترې وپوښتل. یو طالب خبریال د عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم سره خبرې کولې. د نورو کسانو د مرکو ترڅنګ د باتور دوستم خبرې ډېرې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي او دا مسایل پکې موندل شوي دي. اول دا چې د دوستم زوی په پښتو ژبه خبرې نشو کولی او له خبریال یې وغوښتل چې په دري ژبه ورسره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې باتور دوستم تنها د ازبکانو په استازیتوب نه بلکې د ستر افغانستان ولس په استازیتوب هلته تللی دی. باتور دوستم په دري ژبه هم د خبرو تمرکز نه درلود. وی نشو کولی چې د یوې سیاسي څیرې په ډول او د حکومت د استازي په حیث اغېزې لرونکي ځوابونه ووایي. باتور دوستم د خبرو تمرکز نه درلود او داسې ښکارېده چې دی هیڅ خبر نه دی چې له تېرو 19 کلونو افغانستان کې څه روان دي او څه به کېږي. د دوستم زوی د هېواد د استازي په توګه دوحې ته تللی خو دومره تر اغېزې لاندې راغلی و چې ښایي په خپلو کړو خبرو چې څه یې ویلي اوس دې هم پوه نه شي. نوموړي د اغېزناکو او مشهورو سیاسي څیرو په ډول د وخت د کمښت وویل خو ویډیو کې داسې ښکارېده چې د هوټل په تالار کې بې منزله قدم وهي او ننداره کوي. د نوموړي پلار جنرال دوستم چې د ولسمشر غني او عبدالله د واک په تازه ویش کې ورته مارشلۍ هم ورسېده ورته کړه وړه لري. زده کړې تر لومړني ښوونځي په خبرو نه تمرکز په پښتو ژبه د خبرو کولو ستونزه د معلوماتو کموالی او نور. باتور دوستم ته تېره ورځ ډېرو پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې نن دې دا ثابته کړه چې په رښتیا هم د خپل پلار زوی یې. له تاسو مننه چې ویډیو تر پایه ولیدله. که د جنرال دوستم د زوی په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ او که غواړئ د تازه خبرونو څخه زر خبر شئ نو زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.